بله ورځ مې د یو هلک پوسټ وکتی پښتون هغه ویلې د پښتو ټپه د غزني د ټپې چې دی وایي دا او د قرآن آیاتونه فرق نه سره لري دا بېله فرقه دي لکه د پښتو د ټپې چې شاعر نه دی معلوم لکه د پښتو د ټپې چې شاعر نه دی معلوم دغسې د قرآن د آیاتو هم شاعر نه دی معلوم د دې دواړو شاعران معلوم نه دي دا پښتون دی دې ته تی پښتو وایاست دا خبره تی ته چا درښولې زه اول پښتون یم بیا مسلمان یم یعنی معنا دا ده چې پښتون خو هغه د په زرو کلو نه کېږي اسلام دا د 1500 کاله کېږي زه اول پښتون یم زه به اول پښتو تر یو ځای رسوم بیا به اسلام رسوم تا ته دا خبره چا وکړه خو زه به اسانه مثال درکمه یو سړی و پلار ته دا ویلی چې زه اول مسی یم بیا زوی یم زه اول مسی یم بیا زوی یم دا لمسی و نیکه ته ډېر ونږدې دی که و بابا ته ډېر ونږدې دی نیکه مخته تېر سوی دی بابا وروسته تېر سوی دی دغه زوی یا لمسی دا و چا ته ورنږدې دی زوی و پلار ته ورنږدې دی لمسی و خپل پلار ته ورنږدې دی و نیکه ته نه دی ورنږدې زه چې نږدې یم زه اسلام ته نږدې یم زه پښتو ته نه یم ورنږدې زه پښتو ته نه یم ورنږدې پر داسې پښتو موږ لعنت وایو چې ته وایې د پښتو ټپه او د قرآن آیاتونه دا دواړه یو شانته دي او د دواړو شاعران معلوم نه دي هغه مطیع الله تراب څه وایي چې اسلام پکې اول مضمون وانخلې چې اسلام پکې اول مضمون وانخلې په یوه نه خود به تش پښتون وانخلم که ته د پښتونوالي په خبرو کې اسلام اولنۍ خبره وانخلې تراب وایي په یوه نه خود به تش پښتون وانخلمه بیا به یو نه خود هېڅ حیث نه لري زه به یو پښتون مور باندې وانخلم دا څه کوې ما ته ایمان ډېر رانږدې دی ما ته اسلام ډېر رانږدې دی په ایمان او په اسلام کې زه پښتون یم د پښتو به خدمت کوم ما ته بابا ډېر رانږدې دی ما ته پلار ډېر رانږدې دی ما ته مور ډېر رانږدې ده زه به د زویوالي چې هغه زما بابا دی زه به د زویوالي چې هغه زما مور ده زه به د دوی ډېر خدمت کوم پس له هغه به د خپل نیکه ودانه هم کوم دا څنګه ناوله د خبره راله دا څومره سپکه خبره راله دا څومره بده خبره زما او ستا معاشرې له راله څوک به په دې خبرو باندې سر خلاصوي څوک به و چاته سر خلاصوي